السلام علیکم، زما نوم دی امید همدرد. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاستئ. دا نننۍ ویډیو چې ده دا هم د کامن سټاک او انکامن پروفیټس باره کې ده. د دې نه مخکې ما پارت 1 جوړ کړی و، هغه ول وګورئ چې په دې ویډیو باندې هم پوه شئ. هیله کوم چې دا ویډیو لایک، سبسکرایب او شیر کړئ چې دا معلومات زموږ ټول خویندو او ورونو ته ورسیږي، ځکه چې زموږ په ملک کې د علم کمی ده او د علم د لارې نه به انشاءالله زموږ وطن کې سوله راشي او کاروبار به ښه شي. نو دا ضرور شیر کړئ. چا ویلي علم ځواک دی. ښه، مخکنۍ ویډیو کې ما 15 پوینټونه د دې کتاب تشریح کړي وو چې په کوم پوینټونو باندې باید پام وکړو چې کله تاسو په سټاک مارکیټ کې انویسټ کوئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم چې څنګه د دغې معلومات لټونکي کولی شئ او د کومو لارو نه دغه معلومات پیدا کولی شئ. دې ته سکټل بات میتھډ هم ویل کېږي. د عجیبه شانتي نوم دی خو خیر. ښه، نو داسې معلومات تاسو د دې 15 ځایونو نه کولی شئ. Suppliers of the company. دا چې دی چې دا کمپنۍ د چا نه مال اخلي، هغې نفر سره تاسو کولی شئ کنټاکټ ونیسئ او د دې کمپنۍ باره کې معلومات درکړي. دویم چې دی customers of the company، لکه د دې مشتریان چې څوک د دې کمپنۍ نه سودا کوي، کولی شئ هغې سره رابطه ونیسئ. دریم ریسرچ ساینټیسټ، تاسو کولی شئ چې د دې کمپنۍ څیړونکي نه معلومات وکئ، ځکه هغه خپله هم د دې کمپنۍ باره کې ډېر معلومات کړی دی، نو چې هغه هغې سره تماس ونیسئ نو ډېر معلومات به درکړي. څلورم ټریډ اسوسییشنز، سوداګریزې اتحادونه تاسو کولی شئ معلومات وکئ. پنځم معلومات فورمر امپلویز، دا چې دي دا پخواني کارکوونکي دي د دې کمپنۍ چې اوس پکې کار نه کوي نور، او دوی سره ډېر مهمه معلومات دي او ډېر ګټونکي معلومات دوی سره داسې نفر یې پیدا کړو نو ډېرې ګټې به ورته در ورسوي. ځینو پکې څه ښې خاطرې نه لیدلي، نو زیاتره ډېر پکار وي. ښه، نو اوس خبره دلته راغله چې دا خلکو سره به رابطه څنګه نیسئ. دا چې دی تاسو کولی شئ د لینکډین طرف نه یې ونیسئ. دا چې دی د یو فیسبوک په شانتې یو سایت دی چې د بزنس او کارکوونکو خلکو دپاره دی. دې کې ځان ثبتئ، نو ټول څوک چې کار لټئ یا کوم معلومات د کوم کمپنۍ باره کې کوي، کولی شئ دې کې ډېر شیونه پیدا کړئ. دویم تاسو کولی شئ د دغې کمپنۍ ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته کنټاکټ انفو دغې طرف نه ورسره کنټاکټ ونیسئ. دریم کو چېرته دا کمپنۍ دوکان لري، چېرته کولی شئ دوکان ته لاړ شئ او هلته نور معلومات حاصل کړئ. ښه، وایي لارې په خیبر کې ګډې وډې دي جانانه. ډایورسفاینګ. نو زیاتره خلک چې دي په هر ځای کې انویسټ وکړي ډېرې کمپنیو کې چې هېڅ معلومات یې نه لري، نو ډېرې هګۍ پکې هوسا وخیږي، ځینې پکې نورمالي او ځینې پکې څه ناڅه پکې ښې وخیږي. نو پکاره ده چې اول معلومات وکړي د کمپنۍ نو ښې هګۍ ترې راټولې کړي، هغې کې انویسټ وکړي، نو هغې کې به ټوله ګټه وکړي. او که چېرته د هر ځای کې ور واچولي روپۍ، نو یا به تلي یا به راغلي. ښه، ګرانو ورونو او خویندو، موږ د دې ویډیو پای ته راورسېدو او خدای دې وکړي چې څه مو زده کړي، نو دا ویډیو سبسکرایب، لایک او ضرور یې شیر کړئ چې نورو ورونو او خویندو ته دا ویډیو ورسیږي. علم ځواک دی. والسلام.